ډېر لوی او لوړ دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د کائناتو سلطنت دی او هغه په هر شی باندې قادر دی. هغه ذات چې مرګ او ژوند پیدا کړ تر څو چې تاسو وازمایي وګوري چې له تاسو څخه کوم یو د ډیر ښه عمل کوونکی دی او هغه زورور هم دی او بخونکی هم. هغه ذات چې لاندې باندې اسمانونه پیدا کړل. ته به د رحمان خدای په هستونه کې هیڅ راز نه اړوندی او توپیر نه مومي. بیا راوګرځه وګوره چیرته د کوم سوره یعنی نیمګړتیا په اسمانونو کې تر سترګو کیږي. بیا سترګې واړه واسطه نظر به ستومان نامراده بیرته درستون شي. اون تاسو ته نږدې د دنیا اسمان په سترو دیوو یعنی ستورو سره سینګار کړای دی او همغه مو د شیطانانو د وشتلو زغلولو وسایل ګرځولې دي. موږ دغه شیطانانو د عذاب لپاره د دوزخ تاوجن اور تیار کړای دی. کوم کسان چې په خپل پروردگار کافران شوي دي د هغو لپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی. کله چې هغوی په هغه کې وغورځول شي نو د هغه د غړمبېدو هیبتناک غږ به واوري او هغه به ځوخېدونکی وي، له ډېرې غوسې به چاودېدونکی وي. هر ځل کله چې کومه ډله په هغه کې وغورځول شي د هغه موظفین به له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو ته کوم ویرونکی نه و راغلی؟ هغوی به ځواب ورکړي ولې نه، ویرونکی موږ ته راغلی و خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او مو ویل الله هیڅ شی نه دی نازل کړی، تاسو په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي یئ. هغوی به وایي کاشکې موږ په دنیا کې اورېدلي یا مو له عقل څخه کار اخیستی وای نو نن به دغه تاوجن اور په وړو کسانو کې شامل نه و.